پیل هم د مهمو پیښو په سر ټکو کوو. روسیې ته د ملي دفاع وزارت د پلاوي سفر. د عامې روغتیا وزارت له لوري د سرطاني ناروغیو د روغتون پرانیستل. د کانون او پټرولیم له وزیر سره د تاجکستاني پلاوي کتنه. او د ایران او امریکا ترمنځ د ناندریو زیاتېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د سلواغې نهمه. اوس هم بشپړ خبرونه. ملي دفاع وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معاونیت مرستیال مولوي محمد قاسم فرید په مشرۍ یوه لوړپوړي پلاوي روسیې ته سفر کړی دی او هلته یې له روسي سیال واسیلي اوسماکوف سره کتلي دي. د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یو شمېر مهمو امنیتي موضوعاتو په اړه هر اړخیزې خبرې شوي دي. دغه راز په پای کې د دواړو لوریو لخوا د دوامداره اړیکو پر اهمیت ټینګار شوی دی. د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې په کابل کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. سرچینې ویلي چې په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ویلي چې یاد روغتون د دغه وزارت په غوښتنه او د امیرالمؤمنین له لوري منظور او فعال شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې یاد روغتون به د سرطاني ناروغانو تشخیص او درملنې برخه کې غوره اسانتیاوې رامنځته کړي. مولوي نور جلال جلالي وویل چې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون به د ستراتیژیک پلان له مخې راتلونکی کال په لوړ ظرفیت تخصصي خدمتونه وړاندې کړي. د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ملا عبدالحق همکار د برېښنایي تجهیزاتو تولیدوونکي ترکي کمپنۍ له مسؤل ګونای کوسای سره د اوبو برېښنا په برخه کې د پانګونې د تجهیزاتو ترمیم او عصري ټکنالوژۍ پر مټ د نوي کیدونکي برېښنا نویو سیستمونو نصب په اړه خبرې کړې دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې ښاغلي ګونای د اوبو څخه د برېښنا تولید، د توربینونو ترمیم او نصب او د تخنیکي کارکوونکو ظرفیت لوړونې په برخو کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ورته مهال ملا عبدالحق همکار د ترکي شرکت مسؤل ته ډاډ ورکړی چې افغانستان کې د پانګونې لپاره هر ډول اسانتیاوې رامنځته شوې او ټول پانګوال کولی شي اړونده برخو کې پانګونه وکړي. د کانون او پټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د دغه وزارت وزیر ملا هدایت الله بدري له تاجکستاني او چینایي پانګوالو سره کتلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې د مناسبې زمینې برابرولو له کبله خوښي څرګنده کړې او دغه راز یې په کندوز ولایت کې د سیمنټو د کارخونې جوړولو په برخه کې د پانګونې په موخه خپله لیوالتیا ښودلې ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خبر ورکړی چې د دغه ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص په کابل کې د آذربایجان له سفیر الهام محمدوف سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د اقلیم بدلون نړیوالو کنفرانسونو کې د افغانستان د ګډون تخنیکي همکاریو او د دوه اړخیزو چاپیریالي اړیکو د پیاوړتیا په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. مولوي مطیع الحق خالص د آذربایجان له دوامداره همکاریو مننه کړې او په ځانګړي ډول یې د کاپ 9 کنفرانس په تړاو د افغانستان د ګډون د تسهیل لپاره د یاد هیواد د ډیپلوماټیکو هڅو قدرداني کړې ده. نوموړي ویلي که څه هم افغانستان کاپ 10 نړیوال کنفرانس کې ونه بلل شو، خو د آذربایجان ملاتړ او همکاري د ستاینې وړ ده او افغان حکومت یې له هلو ځلو مننه کوي. ننګرهار کې د یوه کور د نړېدلو له امله 7 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له طبعي پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې ویاند یوسف حماد رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه تېره شپه چهارشنبه د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې شوې ده چې پکې یو کس ټپي شوی هم دی.
په مړو شویو کې د کورنۍ 6 ماشومان او د هغوی مور د خو پلار یې ټپي. د معلوماتو له مخې دغه کور په تیر کې هم څو ځله ورښتونه اغېزمن کړی و چې تیره شپه ونړېد. د سرحدي پولیسو لوی ریاست ویان عبدالله فاروقي وایي د دغه ریاست منصوبینو سپین بولدک کې د 450 کیلوګرامه سپینو زرو قاچاق هڅه ناکامه کړې ده. فاروقي زیاتوي چې په دې تړاو 11 تنه مظنونین هم نیول شوي دي. د دغه پیښې اړوند نیول شوي کسان د نورو قانوني اجراعاتو په موخه اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو دولتي شرکت د چاپیریال ساتنې د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا مخنیوي او د اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه د څه باندې 1500 اماراتي لکه د عدلیې، اطلاعات او کلتور او مخابراتو وزارت او سپین زر هوټل او خصوصي ادارو لپاره د فاضلابو تصفیه خانې سروې ډیزاین او جوړې کړي دي. د سرچینې په خبره دا هغه چاره ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام یې هم په اړه حکم کړی دی. د احصایه معلوماتو ملي ادارې خبر ورکړی چې د هویت د تثبیت او د آرشیف تنظیم ریاست د روان کال په مرغومې میاشتې کې 240,000 او 644 تنو ته د هویت د تثبیت او په حضوري او غیر حضوري بڼه د کاغذي پیژندپاڼو د تایید خدمتونه وړاندې کړي دي. یادې ادارې ویلي چې له دې ډلې 2052 کاغذي پیژندپاڼې په حضوري او 6255 نورې پیژندپاڼې په غیر حضوري ډول بهرمیشتو افغانانو ته تایید شوي او ترڅنګ د 226,000 او 346 کسانو هویت هم تثبیت شوی دی. د یادولو وړ ده چې د هویت تثبیت د هیوادوالو د هویتي اسنادو سکن، ډیجیټل او آرشیف کول، د پیژندپاڼو د صحت او جعل په تړاو ټولو اماراتي ادارو ته د معلوماتو وړاندې کول د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د هویت تثبیت او د آرشیف تنظیم ریاست له مهمو مسؤلیتونو څخه دي او دا ریاست هره ورځ په بشپړې ژمنتیا د هیوادوالو د هویتي اسنادو ساتنه کوي. په ایران کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی چې یو شمېر هغه افغانان چې د ایران ترکیې په سرحد کې په واورو کې بند پاتې وو د دغه کسانو د وضعیت معلومولو او حل په برخه کې بیړني اقدامات ترسره کړي دي. په تهران کې د افغانستان سفارت زیاتوي هغه هیوادوال چې د سختې یخنۍ له امله یې پښې هم ژوبلې شوې وې د نغدي مرستې ترڅنګ ورسره بیړنۍ روغتیایي مرسته هم شوې ده. د یاد سفارت په خبره دغه کسان به ډیر ژر هیواد ته ولېږدول شي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون مسؤلین وایي چې پرون ورځ له ایران او پاکستان څخه 295 کډوالې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. سرچینې ویلي چې له یادو کورنیو سره خپلو مینو ته د ستنېدو پر مهال مرستې هم شوي دي. دغه کورنۍ د ننګرهار، کندهار، هرات، هلمند او نیمروز له لارو راستنې شوي دي. بلخوا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په روانه اونۍ کې 255 افغان کډوال چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو او د دغه هیواد په زندانونو کې له 1 ورځې تر 2 میاشتو پورې بندیان وو تر خوشي کېدو وروسته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. له هیواده بهر دا چې رویټرز خبري آژانس په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتي چې د اټومي وسلو په اړه خبرو ته غاړه کېږدي او که نه نو بل برید به تر پخوا ډیر سخت وي. د راپور له مخې ایران دغه ګواښ ته په غبرګون کې ویلي چې که داسې وشي نو بېساری ځواب به ورکړي او دوی ورته بشپړ چمتووالی هم لري. د پاکستان پخوانی پوځي او خبریال عادل راجا د خیبر پختونخوا په تیراک کې د پاکستان پوځ عملیاتو ته په غبرګون کې ویلي چې د پوځ موخه هلته چرس نه دي. راجا پر ایکس لیکلي چې د پاکستان پوځ غواړي دغې سیمې ته ستراتیژیک لاسرسی ولري او د داعش پر مټ یې د افغانستان پر وړاندې وکاروي. پاکستاني پوځ په تیراک کې پوځي عملیات پیل کړي او هلته یې میشتې کورنۍ له خپلو کورونو ایستلي دي. د کولمبیا دولتي هوایي شرکت ساتینا خبر ورکړی چې
پرون د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د یوې الوتکې پریوتو له کابله د یوه دولتي چارواکي په ګډون 15 کسان مړه شوي دي. ساتینا هوایي شرکت زیاته کړې چې له الوتنې 12 دقیقې وروسته د هوایي ترافیک کنټرول سره د الوتکې اړیکه پرې شوه. تر اوسه د یادې الوتکې د پریوتلو لامل نه دی معلوم شوی. وروستی خبر مهم دا چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له لنډمهالي ولسمشر احمد شاه سره په کتنه کې پر دوو اړخیزو اړیکو د سوریې پر امنیتي او اقتصادي مسایلو او د غراض د منځني ختیځ په روان وضعیت خبرې کړې دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې شاه د سوریې اوسني امنیت لپاره تر ټولو جدي ننګونه د دغه هیواد د متفرقه قومونو او ډلو ترمنځ د بشپړ یووالي نشتون یاد کړی دی. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.